قدم په قدم خوري د تندکونو مړنې دی، قدم په قدم خوري د تندکونو مړنې دی، زما جون خو په ما د ازمیختونو مړنې دی. او دا نه ګوري چې مینه هم محتاجه د تقدیر وي، دا نه ګوري چې مینه هم محتاجه د تقدیر وي، ارمان خو مې بسمانه د سوالونو مړنې دی. او زه هم ګورې مفتی یمه د مینې په مذهب کې، زه هم ګورې مفتی یمه د مینې په مذهب کې، سو اوشو کو ناسخ د دلیلونو مړنې دی. السلام علیکم ګرانو مینوالو، زه یم ستاسو ورور امیر قرار د خپل ادبي پیج د زړه قرار نه بالکل تاسو ته نیغ په نیغه. ګرانو مینوالو، همیشه تاسو دا زموږ پروګرامونه کتلي چې همیشه د ادب وي او د شاعرانو ملګرو وي. موږ شاعران راولو ستاسو مخې ته کینو، ستاسو لپاره تنخشته شعرونه، غزل، نظم، ټپرې کاټ کوو او ستاسو مخې له راولو. نو دغه شان کې منن بیا یو نوې قدم اوچت کړی دی او راغلی د امجد ارماني صاحب خواله. ناراضم چې د امجد ارماني صاحب ته د ټولو نه مخکې په پروګرام د زړه قرار کې هرکلی وکړو. د ټولو نه مخکې خو امجد ارماني صاحب تاسو ته په پروګرام د زړه قرار کې هرکلی کوم. بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره زیاته مننه امیر قرار، ستاسو ټول ټیم ډېره زیاته مننه چې موږ له وخت راکړ. یو جهان مننه، ډېره زیاته مننه. ګرانو مینوالو، څنګه چې تاسو ته پته لګي چې امجد ارماني صاحب په خپل شاعر دی، ردی مرکه موږ مخکې هم کړی دي او نور هم ان شاء الله را روان دي، ریکارډینګونه دي نه کړی دي. خو ګرانو مینوالو، امجد ارماني صاحب چې کوم دی خپل یو نوې قدم بل اوچت کړی دی. ناراضو چې هغه نوې قدم څه دی او په هغه نوې قدم کې یا په هغه نوې پروګرام کې به زمونږ او ستاسو لپاره سوي. امجد ارماني صاحب ستاسو چې کوم نوې سوچ دی، نوې یو قدم اوچت کړی دی، نوې یو خیال را روان کړی دی، د هغې مطابق چې کوم دی کوم زمونږ د زړه قرار پیج والا مینوال دي دې ته لږ تاسو په تفصیل سره ووایه، نو ستاسو به ډېره زیاته مننه وي. ډېره زیاته مننه امیر قرار. مینوالو ته دا ویل ضروري ګڼم چې موږ یو نوې قدم اخیستی دی په دې یو پیج دی یادونه په نوم باندې چې موږ به ګرځو هغه مشرانو پسې چې د شپېتو او یو کالو نه بر عمر کې دي یا دغه خوشا کې دي چې کم ملګري غوښتل غواړي چې موږ دا مشران وګورو، د دوی نه د ژوند او د پن هغه قصې هغه خبرې موږ د دوی نه زده کړو یا هغه موږ د دوی نه اورو چې دوی موږ ته په کور کې نه دي کړی. نو موږ یو قدم اخیستی دی، موږ دا یو پروګرام شروع کړی دی زاړه یادونه. نو راولو پکې موږ هغه مشران چې د هغوی د ژوند او د فن په باره کې هغوی نه موږ تاسو ته تفصیلي انټرویو درکو او انشاءالله ډېر زر ده ما سره ملګری دی حامد وهاب صاحب، دوی به زما ملاتړ وي او انشاءالله ډېر زر به وي چې تاسو ته په دې پیج باندې د ډېرو ښو مشرانو زموږ د تکړو مشرانو هغه کیسې تاسو ته په لاس درشي چې تاسو چې په ژوند کې هم نه وي اورېدلي. ډېره زیاته مننه. یقینا امجد ارماني صاحب ډېر ښایسته سوچ هم راغستی دی او یقینا چې دا به یو نوي څیز وي چې که څونه سوشل میډیا موږ کتلې ده، څونه سوشل میډیا موږ وکړله او څومره دا خلک هم ولیدل، نه دا ستاسو چې یقینا کم قدم دی، نه زما په خیال چې دا به په لومړي ځل داسې یو پیج والا به داسې یو قدم اوچتوي چې هغې کې به سپیشلي زموږ چې کم مشران دي د هغې چې هغه کم وخت دی، د هغې چې کم دور دی چې کم مطلب زموږ نه مخکې تېر شوی دی او هغه اوس تاسو موږ ته د کیمرې په سترګه راوړی، نو یقینا چې ډېر ښکلی پروګرام به انتظار به ورته کوو. امجد ارماني صاحب لومبی پروګرام به ستاسو کلی وي انشاءالله او تاسو خبر وکړئ زموږ پروګرام به د شپېتو 50 کالو نه چې کوم مطلب بره ایج والا مشران زموږ د هغې سره به زموږ پروګرامونه وي. نو ستاسو به د یوټیوب چینل څنګه موږ ګورو او کوم چې ستاسو د فیسبوک لاره ده، نو دا هم لږ د مینوالو ته څرګند کړئ، نو ستاسو به ډېره زیاته مننه وي. امیر قرار د یوټیوب چینل خو دا دی چې زاړه یادونه او پیج هم په دغې نوم باندې دی او انشاءالله زما امید دی چې لومبی انټرویو به تاسو ته چې کوم دی نو هغه به د اختر په شپه باندې یا د اختر نه یو شپه مخکې تاسو ته انشاءالله په لاسو درځي. نو زمونږ چینل هم وګورئ او زمونږ کم پروګرام چې دی دا هم وګورئ. نو بالکل تاسو دا کتی شئ زاړه یادونو په نوم باندې او فیسبوک پاڼه هم په دې ده او یوټیوب چینل هم زمونږ په دې باندې دی. ډېره زیاته مننه. ګرانو مینوالو، ذکر مې وکړلو چې کوم هغه زموږ مشران چې د هغې هغه وخت چې هغه زموږ مطلب موږ نه دی کتلی او اوس په انشاءالله امجد ارماني صاحب چې کوم دی د کیمرې په سترګه باندې راوړي او موږ ته به د هغې د ژوند دغه قصې مخې له راوړي. امجد ارماني صاحب یقینا چې هغه مشران د هغې په دور کې خو نه کیمره وه نه موبایل و نه بل داسې څه فیسیلیټیز و چې مطلب د هغې هغه وخت یا هغه قصې چې کوم دی موږ ته قلمبند کړي او زموږ مخې له راوړي. نو یقینا چې هغې به د کیمرې سترګې له راوستل ډېره غټه خبره وي او ډېر زیات مزه به کوي انشاءالله، چونکې هغه ساده وخت پسې موږ هم تلل غواړو چې کوم کې هغه مینې وي، محبت و نفرتونه نو هغه وخت راوستل په دې وخت یقینا چې تاسو یو ډېر ښه قدم اوچتوئ. ارماني صاحب خو تاسو په خپله هم د سوشل میډیا نه ډېر زیات لرې یې، نه راځئ سوشل میډیا باندې ستاسو کار ډېر زیات کم وي، که زموږ د فیسبوک لاره ده او که زموږ یوټیوب چینل دی په هغې باندې ستاسو کار ډېر زیات کم وي، نو تاسو وي چې یاره ما سره حامد وهاب صاحب هم ناست دی. نو حامد وهاب صاحب
سوشل میډیا یوټیوب چینل فیسبوک پیج دا به تاسو چلوي او څه طریقه کار به درک زموږ مینوال ته څرګند کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. امیر قرار ورو ډېره زیاته مننه چې تاسو موږ لراله او موږ هم ټایم راکړو. نو یقینا چې امجد ارماني څخه خو خپل هم د سوشل میډیا نه ډېر زیات لري دي، نو چونکې دا کوم چې زموږ پیج دی او زموږ یوټیوب چینل دی نو دا به زه په خپله چلوم. زموږ په یوټیوب باندې چې کوم چینل دی زاړه یادونه او په فیسبوک باندې هم زموږ پیج دی زاړه یادونه، نو دا دواړه به زه په خپله چلوم چونکې موږ سره امجد ارماني صاحب دی خو دی سوشل میډیا نه کوي خپله ډېر ترنه لرې دي، نو دا به زه په خپله چلوم او ډېر زیاته مننه ستاسو. ډېره زیاته مننه حامد وهاب صاحب. یقینا چې تاسو ذکر وکړو چې امجد ارماني صاحب په خپله د سوشل میډیا نه ډېر زیات لرې دی، نو ګرانو مینوالو یقینا چې د دې کوم د فیسبوک لار ده د یوټیوب چینل دی ناغه به حامد وهاب صاحب چلی کپاغه کې بیا د دې په خپل واتس اپ نمبر خو می د امجد ارماني صاحب نمبر به می د حامد وهاب صاحب نمبر به می نه هغه ملګری زمونږه هغه غوښتنه کوي چې را دي هم زمونږ مشرانو سره ناستې را جوړ کی او هغه سره د دې پروګرام وکي او هغه سره د دې پروګرام کې یقینا چې کوم د حامد وهاب صاحب واتس اپ نمبر دی او ان شاء الله تاسو ته 24 غنټه کې تاسو باغی کانټیکټ کوئ نه دی تاسو له داغي ریپلای درکې دی په خپل درځي تاسو به صرف لوکیشن خای چې کوم د پروګرام د تلل دی هغه به دی په خپل درځي او یقینا چې امجد ارماني صاحب د یو خو سوچ مالک دی ان شاء الله ښه قدم به وي او ښه پروګرام به زمنګ مخې لروړي. نو دواګو یو چې دی په لار باندې ستړي نشي او دغه شان کې دا خواږه مشران چې کوم زمنګ مخې لراولي داغي هغه وخت مونږ ته کیمرې پسترګه او خو نو یقینا چې ډیر زیات انتظار به وته کوو. امجد ارماني صاحب اخر کې مینوال ته کس پیغام ورکول غواړي. نو ډیره مننه امیر قراره. مونږ همیشه یو خاصه کړی یو کوشش مو کړی دی د مشرانو چې وی قدر وی نازو، نو باید چې مونږ په دې باندې پویم خوم شو چې دا مشران دي دا زمونږ اساسي دي او خدای مکا چې زمونږ لاړ شي نو بیا بل اسونه مرولو. نو امید لرم چې دا ټول ملګری به ما سره په خبره اتفاق کوي او ان شاء الله مونږ سره په دې کاروان کې یو ځای روان. ډیره مننه.